د چمن او سپین بولدک دروازې په اړه تازه جزئیات. پر تذکره او شناختی کارت د تګ او راتګ د اجازې راپورونه حقیقت نه لري. تیره ورځ د چمن د پرلت مشرانو ویلي وه چې پاکستاني حکومت پر تذکره او شناختی کارت د تګ او راتګ اجازه ورکړل، خو دروازه تر اوسه بنده ده او داسې ښکاري چې د چمن پرلتوال غولول سوي دي. دا چې بشپړ حال څه دی؟ څنګه پاکستاني حکومت د چمن پرلتوال وغولول؟ په اړه د افغانستان اسلامي امارت څه ویلي؟ بشپړ حال را سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د افغانستان اسلامي امارت وایي د سپین بولدک او چمن د دروازې د خلاصېدو په اړه خبرونه حقیقت نه لري. په کندهار ولایت کې د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر د سپین بولدک او چمن د دروازې د خلاصېدو په اړه خبرونه ناسم وبلل. تېره ورځ په چمن کې پرلت پای ته ورسېد او په پرلت کې اعلان وسو چې نور به د سپین بولدک او چمن په دروازه د تیر په څیر له پاسپورټ او ویزې پرته تګ راتګ کیږي. د کندهار امنیه قومندانۍ یوه خبرپاڼه کې له ټولو مسافرو افغانانو غوښتي چې د دروازې د خلاصېدو په اړه د پاکستاني مسؤلانو تر ډاډ ورکولو پورې باید تګ وراتګ ونه کړي. په خبرپاڼه کې لیکل سوي زموږ امنیتي ارګانونه لکه د سپین بولدک کمیسارۍ او د سپین بولدک امنیتي ارګانونه هیڅکله د هیواد او فرضي کرښې د هغې غاړې د اوسیدونکو د تګ او راتګ مخنیوی نه کوي. په کندهار ولایت کې د اسلامي امارت د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په داسې حال کې د یادې دروازې د خلاصېدو په اړه خبرونه ناسم وبلل چې د دغو سیمو یو شمېر اوسیدونکو هم نن وویل چې د پاکستان حکومت د سپین بولدک او چمن پر دروازه د افغانستان په پیژندپاڼې او د پاکستان پر شناختي کارت د تګ او راتګ اجازه نه ده ورکړې. تېره ورځ د چمن پرلت کوونکو له 10 میاشتني ځنډ وروسته د روان پرلت د پای ته رسېدو خبره وکړه او ویې ویل چې تر دې وروسته به د سپین بولدک او چمن په دروازه د تیر په څیر له پاسپورټ او ویزې پرته تګ او راتګ کیږي. خو د دې پریکړې په اړه تر اوسه د پاکستان حکومت په رسمي توګه څه نه دي ویلي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت ښې چارې د الله په امان.